په دې لیدنه کې د هلمند امنیه قومندان الحاج ملا امین الله زبیر او د لشکرګاه ښار د اتمې امنیتي حوزې امیر ملا فرید اخوند هم د ښاغلي مرستیال والي ملتیا کوله. هغه د یادې څارنې پر مهال له امنیتي مسؤلینو او منصوبینو سره له نږدې وکتل. د هغوی د ورځنیو فعالیتونو او امنیتي تدابیرو په اړه یې معلومات واورېدل او د ښار د امنیتي او عمومي وضعیت هر اړخیزه ارزونه یې وکړه. نوموړي همداراز د ساحوي مسؤلینو ستونزې او وړاندیزونه واورېدل او د چارو د لا ښه تنظیم او اغیزمنتیا په موخه لازمي لارښوونې وکړې. ښاغلي حماس د امنیتي ځواکونو هڅې او سرښندنې وستایلې او ټینګار یې وکړ چې د ولس د امنیت، آرامۍ او هوساینې د تامین لپاره باید د امنیتي تدابیرو په پیاوړتیا د مسؤلینو او منصوبینو ترمنځ پر همغږۍ او د دندو په مسؤلانه ترسره کولو کې لا زیاتې هڅې وشي. نوموړي همدارنګه له امنیتي منصوبینو وغوښتل چې د خپلو مسؤلیتونو د لا ښه ترسره کولو ترڅنګ د ولس سره نږدې اړیکې وساتي، د خلکو ستونزو ته پر وخت رسیدنه وکړي او د امنیت د لا ښه ټینګښت په برخه کې خپل فعالیتونه لا پیاوړي کړي. یاده لیدنه د لشکرګاه ښار د امنیتي وضعیت د لا پیاوړتیا، د مسؤلینو ترمنځ د همغږۍ د زیاتوالي او د خلکو د باور د پیاوړتیا په موخه ترسره شوه.